د سکون راډیو په انګړ کې د کال د غوره ناتوینکو په پار جوړ شوي ځانګړي مراسم دي. هر کال هلمند کې د روژې میاشتې په جریان کې د سکون راډیو له لورې د کال غوره ترانوونکو سیالۍ ترسره کیږي چې د دریم پړاو او غوره ترانوونکو مراسم یې پرون ماښام د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې ترسره او د کال غوره ترانوونکي په ډاګه سول. د سکون رسنیز ګروپ مسؤل حافظ احمد نصرت په خبره چې دغه سیالۍ د سکون راډیو له لورې د هلمندي ناتوینکو د تشویق او لا هڅونې په موخه ترسره سوي چې شاوخوا 28 ورځې دوام وکړ. د په خبره چې دغه سیالیو کې د مرکز ترڅنګ د ولسوالیو ناتوینکو هم برخه لرل چې شاوخوا 200 تنه ناتوینکو نوملیکنه کړې وه چې له جملې 10 تنه دغه سیالۍ ته غوره سوي وه. د یادو 10 تنو څخه د کال 4 غوره ناتوینکي د ډیرو رایو په لرلو سره لومړی، دویم، دریم او څلورم مقامونه خپل کړل. د نصرت په خبره چې سکون راډیو تل د خپل ولسونو لپاره بېلابېلې خپرونې جوړې کړې دي او لا هم به خپلو دې هڅو ته دوام ورکوي. سکون رسنیز ګروپ په لومړي ځل په هلمند کې د هلمند د نوموتو ناتخوانانو ترمنځ د سیالۍ دا پروسه راپیل کړل چې دا دریم کال دی. دا ویاړ او امتیاز یوازې هلمند کې سکون رسنیز ګروپ له ځان سره لري. یوازې هلمند نه بلکې د جنوب زون په برخه کې هیڅ داسې یوه پروسه نه وه دا چې د هلمند او د دې سیمې ناتخوانان تکړه دي، زیارکشه دي او ښه آواز درلودونکي دي، خو کلونو ناخوالو، کشمکشونو او جنجالونو هغوی دې ته نه وه پرېښي چې خپل استعداد، خپله وړتیا تر دنیاوالو ورسوي. نو موږ یې هغه سبب د دې وګرځېدلو یا سکون رسنیز ګروپ په دې برخه کې تصمیم ونیوی چې داسې یوه پروسه راپیل کړي. خو دا پروسه به تر څو چې د سکون غږ وي د هلمند پر اسمان، د هلمند پر څپو، په هلمند کې پر امواجو، دا پروسه به وي او د دې امتیاز به هم له سکون راډیو سره وي. د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست دا ډول پروسې په لار اچول او مخته وړل یو ښه اقدامیت کړ او د سکون رسنیز ګروپ هڅې او فعالیتونه یې وستایل او غوښتنه یې وکړل چې هر رسنۍ باید د خپلو اورېدونکو او هلمندوالو لپاره ښې خپرونې چمتو او نشر ته وسپاري. په سکون راډیو کې په هر کال کې یو ځل داسې سیالۍ ترسره کیږي. یادې سیالۍ ولسونو ته خوښي ورکوي او د ولسونو پر شونډو باندې مسکا راولي. د افغانستان اسلامي امارت د هلمند اطلاعات کلتور ریاست مسؤلین د دا ډول سیالیو ستاینه کوي او حمایه کوي. د هلمند د سیمهیزو رسنیو او آزادو خبریالانو رئیس او د هلمند یو شمېر رسنیو مسؤلینو هم د دا ډول تشویقي او ادبي پروګرامونو جوړول یو ستر او ښه کار یاد کړ او د سکون رسنیز ګروپ د دې ډول برنامو او پروسو د دوام غوښتنه یې وکړل. د دې استعدادونو د راپیدا کولو دپاره سکون رسنیز ګروپ هڅه وکړل او دا هلمند ولایت هلمندي ولسونه او د دې ترڅنګ په سویلي زون کې که سوشل میډیا یا سوشل پلیټفارمونو ته راسو په نړیواله کچه د خلک معرفي کړل چې هلمند دغه ډول استعدادونه لري. نو زما هیله دا ده چې ټولې رسنۍ په هلمند ولایت کې من حیث د یو مسؤل زما غږ دی پر ټولو رسنیو باندې، سیمهیزه میډیا باندې د سکون لاره خپله کړي، نه دغه ډول خپرونې چې سکون یې وړاندې کوي هوبهو دغه خپرونې دې ته ورته خپرونې تعلیمي برخه کې، ښوونیزه برخه کې دغه ډول سیالۍ د ویاړ ځای دی چې یوه سیمهیزه رسنۍ د هلمند هغه کدرونه لکه یو غمی غوندې تر خاورو لاندې پراته او بیا صفاکۍ راباسي ټولنې ته او بیا دغه غږ په هغو کسانو اوري لکه چې هغوی د ترانې، نعت او دغو شوقیانو اوسي او یا یې اوري او د هغوی د بېلابېلو کسانو د غږ مینوالي. اوس یو غږ نه شکر الحمدلله په هلمند کې د څه چې ناست کسان دي د دې ټولو غږ سکون راډیو را ژوندی کړی دی او سکون راډیو ته دې الله وس او قدرت ورکړي چې دا همداسې د سکون راډیو تر پایه بدرګه کړي. د سکون رسنیز ګروپ له مسؤل او ټول کاري ټیم څخه ځانګړې مننه کوم چې داسې پروسه یې پر لاره اچولې ده. زموږ درانه ناتوینکې تر بریا رسولې دي. خوشبختانه چې موږ نننی پروګرام کې زموږ یو مایوب ورور هم شته، دا هم موږ ته ویاړ راکوي. د سکون راډیو د ناتوینکو سیالۍ دریم پړاو لومړی
مقام اغاولی غمی، دوهم مقام کاری عبدالبصیر نیازیوال، دریم مقام مولوی صدیق الله هلال او څلورم مقام کاری بلال هلمندي په خپل نوم کړل او د سکون راډیو د دې پروسې د معلم ملاتړ کوونکو له لوري په مادي او معنوي ډالۍ تقدیر شول. د دې سیالیو ګټونکو سکون راډیو سره د خبرو پر مهال وویل داسې پروسه چې سکون رسنیز ګروپ چمتو کړې وه، مثال ما نه ویل دلی او شاید نه هم راسي، نو دونه شفاف او رڼه پروسه وه چې د یوه ټلیفون څخه یو ټلیفون د بل ټلیفون سره وای فای سي یا کنیکټ سي لا هم رایه نه ورکول کېږي. نو دا یو شفافه پروسه وه، نو دا یوازې دغه امتیاز او کریډیټ د سکون رسنیز ګروپ په برخه سو. د ټولو هغه ملګرو او دوستانو څخه چې ما ته یې راکړې د ټول څخه یوه نړۍ مننه د زړه له کومې څخه کوم تر څو زیات تر دې مقام پورې راورسولم. ژوندی اوسئ. خوشحالي مو دا ده چې هلمند کې د یو رسنۍ د طریقې څخه داسې یو پروسه جوړېږي چې هغه ناتویونکو او ترانویونکو ته د دې زمینه برابروي چې خپل ځان رسنیو ته وړاندې کړي او خلک یې وویني، او دویم د مادي لحاظ هم زیاته مننه کوو چې ډېر یې ونازولو. دا چې همدا نن یې زموږ سره کوم ستاینلیکونه یې چې راکړه او ویې نازولو، نور دې خدای دې ته توفیق ورکړي چې ناتخوانانو ته کار وکړي او داسې څه وکړي چې موږ سره همکاره شي. د هلمند د نوموتو ترانویونکو ترمنځ د سیالیو دا ځانګړي مراسم داسې مهال پای ته ورسېدل چې دا یې دریم پړاو و او سکون راډیو به په راتلونکو کلونو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوي. عبدالبعیس وحیدي، سکون راډیو.